السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په دې وروستیو کې د کورونا وایروس یا کووډ-19 له امله ټوله نړۍ له جدي سرخوږي سره او له جنجال سره مخ ده. په نړیواله کچه په تګ راتګ بندیز لګیدل، خلک او هیوادونه قرنطین شوي دي، خلک تګ راتګ اجازه نه لري، په کورونو کې بند پاتې دي، هوایي ډګرونه بند دي، عبادت ځایونه او تر ټولو لوی ناورین دا چې د کعبه شریفې پر زیارت باندې هم بندیز لګیدل دي. په داسې حالت کې د یو مسلمان ځوان په توګه مې خپل مسؤلیت حس کړ چې تاسو سره خپل مشورې او هغه څه چې ما د څه وخت څارلې دي، هغه څه چې د شرعي له لحاظه موږ په دې برخه کې کولای شو، په دې اړه درته څو سپارښتنې ولرم. هیله ده چې دا ویډیو را سره تر پایه وګورئ او د دې لپاره چې هر ملګری ته دغه پیغام ورسیږي او خلک ترې ګټه واخلي، لطفا دا پیغام در سره شیر کړئ، ملګرو ته یې په میسجونو کې واستوئ، هر ځای کې چې څوک پیژنئ دا پیغامونه ورسره شریکوئ، کیدای شي دوی له دغه مرګونې ناروغۍ یا ویروس بچ شي او الله تعالی موږ تاسې ته د بشریت د بچ کولو اجر راکړي. لوی اجر دی پکې. په پیل کې باید ووایم چې موږ تاسې دوه اسباب لرو د دې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره. یو مادي اسباب دي او یو غیبي اسباب دي. مادي اسباب لکه هغه طبي تدابیر، هغه طبي امکانات چې کوم دي، طبي سپارښتنې چې کوم دي، لکه ماسک اچول، لاسونه مینځل، په عامه ځایونو کې نه راټولېدل، سفر نه کول، بهر ته تګ راتګ یا قرنطین، دا ټول. او غیبي اسباب لکه اذکار، عبادات او پر الله تعالی توکل. موږ باید دواړو ته هممهاله پام وکړو، یعنی هیڅ یو له پامه ونه غورځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اعقلها وتوکل علی الله. عقل نه کار واخله او پر الله تعالی توکل کوه. یعنی په دې معنی چې هم مادي او هم غیبي اسباب دواړه سره یو ځای راټولوه او عمل پرې کوه. داسې مه کوه چې یو خوا نیسې بل خوا پرېږدې. څنګه کولی شو چې د کورونا له ویروس یا کووډ-19 نه بچ شو؟ څو سپارښتنې درته لرم. دا ویډیو را سره تر پایه وګورئ، ډېر څه به ترې زده کړئ او الحمدلله او انشاءالله چې له دغه څه به موږ تاسې او ټول بشریت بچ کیدونکي یو. الله تعالی پر دنیا باندې امتحان راولي، په انسانانو باندې امتحان او ازموینې او ستونزې راولي او بیرته یې خپله ختموي. تمشته دی چې انشاءالله الله تعالی به انسانانو ته، طبي ډاکټرانو ته، ټولو ماهرینو ته توفیق ورکړي چې د دې ویروس د کابو کولو لارې چارې پیدا کړي. خو مهمه دا هم ده چې موږ الله تعالی ته پناه یوسو د هر څه له شره، ځکه که ویروس د الله تعالی پیدا کړي، موږ او تاسې الله تعالی پیدا کړي وو، نو دواړه اسباب دي د دنیا، وسایل دي او مخلوق دی د الله تعالی. نو د دې لپاره چې دغه ویروس نه بچ شو، باید څو سپارښتنې درته ولرم، لطفا پرې عمل وکړئ او جدي پام ورته وکړئ. لومړی او تر ټولو اول کار چې باید وکړو هغه دا دی چې وارخطا کېږئ مه، ډارېږئ مه، خپله روحیه له لاسه مه ورکوئ. له بده مرغه د دې ویروس لپاره دومره منفي کمپاین وشو چې یو بابا ترې جوړ شوی دی. دومره وژونکی نه دی لکه څومره چې دغه اندېښنې خلک له منځه وړي یا خلکو ته تاوان او تشویش او جنجال پیدا کوي. دا ناروغي به مو دومره ونه ځپي خدای مکړه لکه څومره چې مو دغه تشویش او دغه ویره او دغه وارخطایي ځپلی شي. ویره، اندېښنه، وارخطایي زموږ توانایي راټیټوي. د دې ویروس او د دې حالت سره د مبارزې په برخه کې زموږ د توانایي کچه راټیټوي، موږ ناتوانه کوي. خدای مکړه داسې نه وي چې په دې ویروس اخته نه شو، خو اندېښنه او تشویش او وارخطایي او جنجال به ځپلی یو، ستونزو سره به مخ کړي یو. نو لطفا وارخطا کېږئ مه. دویمه تګلاره دا ده چې آماده اوسئ، ځان چمتو کړئ د دې لپاره چې موږ غواړو د دې ویروس سره مقابله وکړو. دا یو نړیواله وبا باندې بدل شوی، لکه څنګه چې نړیوال روغتیایي سازمان ویلي دا په نړیواله وبا باندې بدل شوی دی او د دې وبا سره د مبارزې لپاره موږ ځواک لرو، توانایي لرو، امکانات لرو، الله تعالی لرو او الله تعالی به موږ له دې بچ کوي. تدابیر ونیسئ، چمتو اوسئ. بل کار چې باید موږ وکړو هغه دا دی چې د ډاکټرانو سپارښتنو ته جدي پام وکړئ، له پامه یې مه غورځوئ.
که هغه د لاسونو مینځلو لپاره سپارښتنه وي، که هغه د مخ د اندامونو نور بدن مینځلو، د ماسک اغوستلو، عامه ځایونو کې د نه راټولېدنو، سفر نه کولو، ځان قرنطین کولو، دغه ټولو برخه کې سپارښتنې کې موږ باید جدي ونیسو. دا هغه سپارښتنې دي چې ډاکټران اوس موږ ته ویلي. 1400 کاله پخوا رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله سبحانه و تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله باندې موږ ته ویلي چې 15 وخته خپل لاسونه مینځئ، یعنی اودس کوئ. دغه سپارښتنې دي چې موږ نه یوازې د کورونا بلکې له هر ویروس نه ساتي. په اوداسه ګرځئ، همیشه 15 وخته پزه مینځئ، ځکه دغه ویروس ویل کېږي چې د خولې او پزې لخوا بدن ته انتقالیږي او تر څو ورځو دلته یې. که تاسو غړغړه کوئ، که تاسو پزه مینځئ، د ویروس کالته چیرته یې خدای مکړه او لمنځه ځي. او د ډاکټرانو بله سپارښتنه دا ده چې که خدای مکړه ویریږئ یا داسې علایم په تاسې کې پیدا کېږي چې د کورونا وي، نو ځانونه قرنطین کړئ. ډاکټرانو اوس دا خبره کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا 15 پیړۍ وړاندې دا خبره کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي کله چې تاسې په یوه سیمه کې طاعون یا وبا مرض خپریږي، نو تاسې مه هلته ورځئ او مه له هغه ځای نه ووځئ. آیا لومړی ځل دی چې موږ له نړیوالې وبا سره مخ کیږو، داسې څه چې د ګڼو انسانانو نه یې قرباني واخیسته؟ نه. راځئ لږ تاریخي پس منظر ته ورشو. د عمر رضی الله عنه خلافت په دوران کې د فلسطین یوې سیمې چې هغه وخت امواس نومېده، د طاعون مرض خپور شو. عبیده ابن جراح د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي مبارک هغه وخت کې د دغه سیمې واکمنو، شام د دغه سیمې واکمنو، طاعون مرض خپور شو. عمر رضی الله عنه په لاره را روانو چې دغه سیمې ته ورشي. عبیده ابن جراح ورغی بدرګۍ لپاره، نو خبر راغی چې په سیمه کې طاعون مرض خپور شوی دی، نو عمر رضی الله عنه باید هلته لاړ نشي. خلیفه له خپلو ملګرو سره، له خپلو چارواکو سره مشوره وکړه چې څه کول پکار دي. بالاخره فیصله واده چې عمر رضی الله عنه باید بیرته ستون شي او دغه سیمې ته ورنشي. عبیده ابن جراح ورته وویل چې ای خلیفه، افرار من قدر الله، آیا د الله تعالی له قضا او قدر نه تښتي؟ عمر رضی الله عنه ورته وخندل، ویل چې ای عبیده، ستانه مې دا تمه نه وای ته به داسې خبره کوې. فرار من قدر الله الى قدر الله، د الله تعالی له قضا نه د الله تعالی تقدیر ته پناه وړم. منطق، عقل نه کار اخیستل دې ته وایي، حکمت دې ته وایي. عمر رضی الله عنه بیرته ستون شو، لاړو. دغه طاعون مرض په شام کې د عبیده ابن جراح، د معاذ ابن جبل، بلال ابن رباح او ابو مالک الاشعری په ګډون د کبارو صحابو نه قرباني واخیسته. دوی ټول په همدغه طاعون مرض باندې خپل ژوند له لاسه ورکړ. خالد ابن ولید رضی الله عنه 40 اولادونه درلودل، ټول په دغه طاعون مرض باندې وفات شول. حارث ابن هشام یو بل صحابي مبارک د خپل کورنۍ لاویا غړو سره شام ته ورغی، خو کله چې دی له هغه ځای نه راوته یوازې 4 کسه ورسره وو. 6 تنه یې په دغه طاعون مرض کې وفات شول. وروسته ابو مالک الاشعری دی چې کله ناروغ وو، ځینې کسان راغلل او دته رانږدې شول د دې دپاره چې پوښتنه یې وکړي، د ناروغۍ عیادت یې وکړي. نو کله چې رانږدې شول غوښتل چې د ده لاس ښکل کېدل چې نه، شاته شئ، وروسته شئ، ماته مه رانږدې کېږئ. او ټولو باندې امر وکړو چې خپلو منځونو کې فاصله پرېږدئ او لرې لرې کېنئ سره. وروسته له دې چې طاعون د سیمې وروسته له دې چې طاعون په شام کې د ګڼو صحابو په ګډون له ډېرو خلکو قرباني واغسته، د مسلمانانو پوځونه یې ړنګ کړل او ګڼې کورنۍ یې له منځه ویوړلې. عمرو بن العاص د سیمې واکمن شو. لومړی امر چې یې وکړو، د خلکو په عامه ځایونو کې د راټولېدو باندې بندیز ولګاوه. اعلان یې وکړو چې هیڅوک دې په یوه ځای کې سره نه راټولېږي. ټولو ته یې امر وکړ چې ځئ له ښارونو ووځئ، کلو ته لاړ شئ، همداراز لوړو غرونو ته وخیژئ او په لوړو ځایونو کې ژوند وکړئ، د دې دپاره چې دغه ویروس نه خلک بچ کړي.
ډاکټران اوس مونږ ته وایي دا نوې خبره نه ده. عمرو بن العاص با حکمت صحابي هغه وخت پویدو چې دا ویروس له نږدې یو بل سره له نږدې اړیکو نه یو بل ته انتقالېږي. نو لومړی امر دا و چې سره خواره شي، نږدې راټولېږئ مه. هغه څه چې اوس نړیوال روغتیایي سازمانونه او ډاکټران توصیه کوي، دا نړیواله وبا انسانان نه قرباني اخلي. لطفاً طبي سپارښتنو ته او نورو برخو ته جدي پام وکړئ. بل سپارښتنه مې دا ده چې د مسلمانانو په توګه موږ د دې ترڅنګ چې مادي اسباب باندې عمل کوو، غیبي اسباب موږ ته ډیر زیات مهم دي او تر ټولو مهم دي. غیبي اسباب ذکر، دعا او توکل پر الله تعالی. څو د سهار او ماښام اذکار درته ښیم، عمل پرې وکړئ، ویل ولئ هر سهار او هر ماښام. نه یوازې دا چې د کورونا ویروس به بچ شئ، بلکې له هر شر او ضرر او له ناروغیو به بچ یاستئ او د الله تعالی ساتنه به له تاسې سره وي. الله تعالی به مو ساتي. لومړی کار چې تاسې باید وکړئ هغه دا دی چې سهار چې کله له خوبه راپاڅېږئ او داس او لمونځ ډېر مهم دی. چا چې د سهار لمونځ وکړ هغه به د الله تعالی په ساتنه کې وي. ورپسې ذکر او اذکار چې الله تعالی د ذکر او اذکار په واسطه باندې د انسان ساتنه کوي. کوم ذکر او اذکار ګټور دي؟ ډیر دي، خو په څو لنډو باندې اتفاق کوو. لومړی دا چې الحمدلله باید ووایي، د الله تعالی ثنا او صفت. ورپسې درود شریف. ورپسې د بقره سورت لومړی آیتونه الف لام میم تر اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون پورې. بیا ورپسې آیت الکرسی. تر آیت الکرسی وروسته د بقره سورت وروستي آیتونه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لا دې وروسته بیا درې وارې قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. کله چې مو دا خلاص کړل، ځینې مسنونه اذکار دي چې هغه باید وویل شي. لومړی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. په حدیث شریف کې راځي چې چا درې ځل دا دعا وویله الله تعالی به له هر شر او هر ضرر نه ساتي، کاغه کورونای، کاغه نور ناروغي، کاغه بل انسان ضرري او هر څه. ورپسې اعوذ بکلمات الله التامه ومن كل شیطان هامه ومن كل عین لامه. درې وارې سهار او ماښام. تر دې وروسته اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. دا درې دعاګانې همیشه سهار او ماښام او هر وخت چې اندېښنه لرئ وایي. ان شاء الله الله تعالی به ستاسې ساتنه کوي له هر شر نه. بله مهمه سپارښتنه مې درته پر الله تعالی توکل دی. د دنیا اسباب دومره مهم ګڼئ لکه دا چې هر څه وي، ورپسې پر الله تعالی توکل کوئ لکه دا اسباب چې هیڅ نه وي. توکل باید داسې وشي. الله تعالی فرمایي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هیڅ ضرر، هیڅ شی انسان ته ضرر نشي رسولی مګر دا چې الله تعالی درته په تقدیر کې لیکلی وي. هغه زموږ مولا دی، زموږ مرستندویه دی او پر هغه باندې مؤمنان باید توکل وکړي. د کورونا ویروس راتګ داسې حالت جوړ کړی دی چې موږ ترې د مسلمانانو په توګه ښه ګټه اخیستلی شو. هغه دا چې په دې حالت کې باید الله تعالی ته رجوع وکړو، خپل ایمانونه تازه کړو. داسې حالتونه پر موږ باندې یو امتحان راځي، د امتحان په توګه باید پکې ځان بریالی کړو. بل درس یې دا دی چې موږ ته دا ښیي سره له دې چې نړۍ څومره پرمختګ کړی، نړۍ څومره ځان لوړ ګڼي، انسانان څومره پرمختګ کړی، څومره ځانونه لوړ ګڼي، څومره امکانات یې ترلاسه کړي، څومره ټکنالوژي پرمختګ کړی، خو په سترګو د نه لیدل کېدو وړ یو ویروس ټوله نړۍ له ګواښ سره مخ کوي. دا موږ ته دا درس راکوي چې موږ په هر حالت کې د الله تعالی د مرستې اړ یو. که څومره هم پیاوړي شو بیا هم تر ټولو د پیاوړي ذات مرستې ته اړتیا لرو. راځئ دعا وکړو چې الله تعالی دې موږ ټول، نه یوازې مسلمانان بلکې غیر مسلمین ټول، له دغې ناروغۍ، له دغې وبا او له دغې جنجال نه په امان وساتي. الله تعالی دې ټول
ټول خلک له دغې وژغوري. په ګډه لاسونه سره یو کړو او د دې ناروغۍ پر وړاندې باید مبارزه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.